حقیقت نه لري. دغه هیئت زموږ له خوا نه ده راغوښتل سوی. که د امریکایي لوري له خوا راغوښتل سوی وي نو هغه په هغوی پورې اړه لري او د هغوی کار دی. د موږ چوکاټ معلوم ده او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه وروسته به د اعتماد سازي یوه مرحله وي چې په هغه کې به 15,000 بندیان زموږ او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. له هغه وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي چې په هغه کې به ټول اړوند داخلي مسلې د بحث لاندې نیول کیږي او د اسلامي نظام په هکله به خبرې کیږي چې په آینده کې اسلامي نظام څنګه قایم کړو. بل دا چې زموږ هیئت هم د هیئت سره خبرې نه کوي.